هغه کوچی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې هم وخنداو او هم یې وژړاو. یوه ورځ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم طواف کاوه، د یو کوچي اواز یې واورېده، ویل یې یا کریم. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ویل چې یا کریم. کوچي د مزاب په لور شو، بیا یې ویل یا کریم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورپسې وویل یا کریم. کوچي د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې مخ راوګرځاوه، ویې ویل ای د ښکلي نوراني مخ او د متوازن ښکلي قد لرونکې ځوانه، په ما ملنډې وهې؟ والله که ته د دې ښکلي مخ او ښایسته قد درلودونکی نه وی، خپل ګران پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به مې ستا شکایت کړی وی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خندا شو او په مسکا مسکا یې ترې وپوښتل ای زما عربه وروره، ته د خپل پیغمبر پیژنې؟ کوچي ورته وویل نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل نو څنګه ایمان پرې لرې؟ کوچي ورته وویل په پیغمبرۍ ایمان لرم، د نبوت تصدیق یې کوم، خو لیدلی مې نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل ای کوچیه، نو پوه شه چې په دنیا کې دې نبي او په آخرت کې دې شفیع زه یم. کوچي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لاسونو په ښکلولو شروع وکړه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ای عرب وروره، له ما سره داسې مه کوه لکه څنګه چې عجم د خپلو پاچاهانو سره کوي، لاسونه یې ښکلوي. الله تعالی د تکبر او زورواکۍ لپاره نه مبعوث کړی، زه یې په حق سره زیری ورکوونکی د جنتونو او ډاروونکی له دوزخونو لپاره په پیغمبرۍ مبعوث کړی یم. دا وخت جبرائیل علیه السلام راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې وویل الله تعالی در باندې سلام کوي، په تحیاتو اکرام دی، لمانځه وفرمایي. کوچي ته یې ووایه چې زموږ په نرمۍ او مهربانۍ بېغمه نشي. د قیامت په ورځ به د کوچنۍ لوی یعنې فتیل د خرما د زړې سوری او قطمیر د خرما د زړې پوستکی په اندازه د ښو او بدو حساب به ورسره کوو. کوچي وویل ای پروردګار به راسره داسې حساب کوي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو که وغواړي انشاءالله. کوچي وویل قسم د الله پر عزت او جلال که حساب یې راسره وکړو، زه هم ورسره حساب کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د الله جل جلاله سره به د څه شي حساب کوي؟ کوچي وویل که الله را سره د ګناهونو حساب کوو، زه به ورسره د مغفرت حساب کوم. که د سرغړونې حساب یې را سره کوو، زه به ورسره د عفو حساب کوم. که زما د بخل یا بخیلۍ را سره حساب کوو، زه ورسره د کرم حساب کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژړا شو، دومره یې وژړل چې ږیره مبارکه یې لنده شوه. جبرائیل علیه السلام راغی او وی فرمایل ای رسول الله صلی الله علیه وسلم، الله سبحانه وتعالی در باندې سلام وایي او فرمایي ژړا دې بنده کړه او کوچي ملګري ته دې ووایه چې زموږ سره دې حساب نه کوي، موږ هم ورسره حساب نه کوو او په جنت کې به ستا ملګری وي. یا الله ټولو لوستونکو اوریدونکو او خپرونکو ته زموږ سره بخښنه وکړي. آمین یا رب العالمین.